بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات د کماف سابق په دوه حصو تقسیموم. ستاسې پوښتنې او یو ډیره مهمه تبصره لرم. یو واقعه په کابل کې شوې ده، په هغه باندې نو هغه به دویمه برخه کې، په اوله برخه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې چې ډېر غټې شدیدې حملې شوې دي، حتی د کراچۍ نه هم پکې خبر شته دی، په کراچۍ کې هم حمله شوې ده. نو دا خبرونه به په نړیوال موضوعات واړه او غټ ډېر زیات دي، او همدارنګې په د داخلي اقتصادي مسایلو باندې هم یو نظر نن لرو چې هغه به تاسو سره زه شریک کړم. د نن لومړۍ برخه شروع کوم د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د کراچۍ کې په بریدونو باندې. د تیر ورځې خبر د 18 دسمبر دا دی چې په ټوله خیبر پختونخوا کې 6 عملیات شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 1، په باجوړ کې 1، په لکی مروت کې 1. د میرعلي ولسوالۍ کې د خدري په سیمه کې د پوز باندې برید شوی دی چې فوجي پوسته وال شوې ده او مالی ځاني تاوان ورته اړول شوی دی. 2 جداګانه حملې په دغه ګلشن اډې په ساحه کې شوي دي، چې دا د سحر د مانځه نه بعد په یو کاروان د نظامی چې را روانو هغه باندې برید شوی دی. 2 ټانکونه مکمل تباه شوي دي، سوځول شوي دي، چې دغه جګړې د سحر د مانځه 6 بجو نه تر سحر 10 بجو پورې دوام کړی دی. په دغه 4 ساعتو جګړه کې 15 عسکر وژل شوي دي او یو تعداد زیات زخمیان شوي دي. پوځیان محاصرې لاندې وو، خو د خلکو د اصرار په اساس باندې محاصره مجاهدینو ماته کړې ده، ترڅو پوځ ته لاره ورکړي لاړ شي، ځکه چې پوځ کله چې محاصرې لاندې راځي په ملکي خلکو باندې د ډرون او د جهازونو په ذریعه باندې بمبارد کوي، نو هغه خلک مجبوره کیږي چې مجاهدینو ته بیا وایي چې تاسو دوی ته لاره ورکړئ چې دوی لاړ شي، دغه نه دوی ملکي تباهي کوي. دویمه دغه د وزیرستان جنوبي دی چې د اعظم ورسک په ولسوالۍ کې پر نظامی پوستې د برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات ور شوي دي. همداسې رنګ د باجوړ په ولایت د لوی مامون ولسوالۍ پر پوځي پوستې باندې د میرعلي بابا په ساحه کې برید شوی دی، چې په دې کې مالی او ځاني تلفاتونه بر علاوه د امنیتي کامرا ویجاړه کړل شوې ده. د لکی مروت ولایت د غزنی خیل ولسوالۍ د آیت خیل مین دغه پولیس اهلکار امیر نواز چوارخیل او دغه ورور خانګل چوارخیل چې د امن کمیټې غړي و، د هدفمند برید په دغه ترڅ کې وژل شوي دي. همدارنګه په بلوچستان کې دغه شوی دی، یو برید شوی دی چې هغه کې 7 تنه نظامیان وژل شوي دي، او همدارنګه یو ډرون را نسکور شوی دی، یعنی بي پیلوټه جهاز را نسکور شوی دی. نظامی موټرونو ته اور ورته کړل شوی دی، او په مختلفو ساحاتو کې د بریدونه شوي دي چې هغه مند، اواران، تربت او مشکیو، او دا بریدونه BLF کړي دي، یعنی دا د بلوچستان لیبریشن فرنٹ یا BLA یا بلوچستان لیبریشن آرمی دواړه کلمات ورته استعمالیږي، دی دواړو دا کړي دي. همدارنګه په سند کې په د سکر اکسپریس باندې برید شوی دی، دا د شکارپور په سیمه کې شوی دی. ویل کېږي چې په یو بوګي کې بګۍ کې هغه بګیګانې چې تړلي یو بل پورې په هغه کې بم نصب کړلی شوی و، په بم باندې دغه الوتې دي، سواره مسافرین ټول په حساب د وخت نه کوز شوي دي، بګۍ خپل د ریل پټلۍ نه اوښتې ده، د تعداد د زخمیانو د مړو ډېر زیات دی، او د دې نه ډېر بعضې دغه مجاهدینو آزادي غوښتونکو خپل ځان سره اخیستي دي، وړي دي، او د پوځ دفتن فضایي او زمینی ساحه ناکبنده کړې ده، او دلته خپل هغه تحقیقات شروع کړي دي. د پاکستان د پوځ یو بل نوې تخنیک دا شروع کړی دی چې پس له هغې نه اوس چې ګوري چې په بنو کې، په وزیرستان شمالي کې، جنوبي کې، اعظم ورسک کې، یا فرضاً په تیرا کې، باجوړ کې، دغه ټولو ساحو کې دوی مخ په ماتې دي او د دې ګلم په ټولېدو کې دی. دوی اوس یو نوی نیرنګ شروع کړی دی. په تیرا کې حکومت خلکو ته دا ویلي دي که چېرته دوی خپل کورونه هر یو پرېږدي، نو دوی ته به د میاشتې 1 لک کلدارې به دوی ته چارج کې دوی هلته به دوی ته ورکول کېږي، دوی د دا سیمه خالي کړي، د تیرا نه دی کاملا ووځي.
یو ځول خو په زور ایستي اوس ورته دا دم جوړ کړی دی چې هر کورنۍ ته ویلي چې 1 لک کلدارې به تاسو هم د میاشتې درکول کېږي تاسو د دیز نه وځئ نو دی که د دیز نه وځي په اوله میاشت کې به ورته ورکړي بله میاشت کې به دی اواره ګرځي بېرته به راتلی هم نشي او پیسې به هم دی ورته نه ورکوي بلې دا ویلي دي چې که هر څوک د مجاهدینو په مقابل کې جنګیږي د کلي خلک او غواړي چې دلته واوسیږي وجنګیږي نو هغې ته به هم 1 لک کلدارې د میاشتې ورکوي نو دی به اسلحه به ورته حکومت ورکوي دی به د مجاهدینو سره وجنګیږي په دې رقم سره دا د ډاکټر نجیب هغه اخري دور چې اربکیان یې جوړ کړل یعنی قوم په قوم یې وجنګول ازبک دوستم د ازبکانو نه راوستم د ترکمنانو نه هزارهګانو نه قمندانان جوړ کړل خپل د پښتنو په مقابل کې وجنګول دا ظلم ډاکټر نجیب کړی دی دا تاریخ پې شاهد دی دغه عین لوبه اوس پاکستان شروع کړې ده چې دا به پښتانه به پښتنو سره جنګیږي او دوی به صرف ورته وایي چې موږ پیسې درکو چې د دواړو خوا نه که وژل کېږي پښتون وژل کېږي ځکه پنجاب غواړي که دې غاړه د کلي خلک هم وژل کېږي یو نسل ختمیږي که هغه غاړه مجاهد هم وژل کېږي پښتون ختمیږي یو نسل ختمیږي نو دا هماغه د کمونستانو لوبه ده چې د افغانستان د مظلوم ملت سره یې وکړله او اقوام سره د اربکیانو په شکل کې جنګول او خلک تباه کول چې نن هغه کمونستانو دا ټول سهیر کړي دي او فراموش کړي دي او خبره صرف همدا ده چې کابل خو مجاهدینو وران کړ چې افغانستان په 14 کالو کې دی وران کړ د دوی دا هیر شو او د کابل دوی یاد ده نو دغه ظلم او بربریت نن پنجاب حکومت شروع کړی دی او دا لوبه ده او دې باندې باید پښتانه پوه اوسي چې د دې لوبې په ولکه کې رانشي او دغه پیسې چې دي دا دوی ونه مني راځم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په هکله کې افغانستان د قرغیزستان سره د 1.55 میلیونه ډالرو په ارزښت سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل او د قرغیزستان د تجارت خونه په کابل کې پرانیستل شوله ډیر یو مثبت قدم دی او دا د سیمه ییزه تجارت لپاره ډیر یو مخکې قدم دی بله خبر دا ده چې د کونړ بند د بررسۍ دوسیه چې بله ورځ ما تاسو ویلو چې د فیزیبیلیټي دوسیې انجینران دا جوړوي دا تکمیلیږي او بیا د کابینې ته ځي بیا د هغې نه بعد دا اوس سپارل شوې ده د اقتصادي امورو معاون مرستیال ملا عبدالغني برادر ته او کله تاسو معلومه ده چې ملا عبدالغني برادر ته دوسیه ورسیږي نو هغه پوه شي چې هغه نور عملي کیږي ځکه هغه ډیر عملي او جدي انسان دی او دغه څومره پروژې چې په افغانستان کې تاسو ګورئ دا ټول د ملا عبدالغني برادر له برکته دي ان شاء الله الله دې ژوندی لري الله دې ورته همت ورکړي او خدای وکړي چې د کونړ دغه افتخار هم دی په غاړه واخلي او دغه بند په کونړ کې جوړ شي نو دا دوسیه د هغه میز سره رسېدلې ده او ویل کېږي چې دا تصمیم هم نیول شوی دی چې د بند علاوه چې بند جوړیږي تاسو معلومه ده کله چې بند جوړیږي د اوبو مخه باید تاوه شي او اوبه یو څه حده پورې کمې هم شي نو ویل کېږي چې د دې اوبو نه به مخه راتاویږي او د ډرونټي بند لپاره به د دې اوبو نه به هم کار اخیستل کېږي هم به په دوران د بند جوړولو کې او هم پس هغې نه چې بند هم جوړ شي د اوبو به دې غاړه راځي او د دغې ډرونټي بند اوبه به دغه کېږي او د برق تولید به پې اضافه کېږي چې دا بل یو ډیر مفید او مثبت اقدام دی الله دې په دې کې دوی ته بری ترلاسه کړي د دې کې ورته دعا کوو په امریکا کې یو یهودي الاصل ساینسپوه په خپل کور کې ترور شوی دی اسرائیل وایي چې دا احتمالاً دا کار د ایران دی او دوی دا د دې کار په هکله به پلټنه ضرور شروع کوي او د تحقیق به کوي چې دا چا کړی دی تاسو معلومه ده که چېرته دوی دا کار په خپله هم کړی لپاره دی چې پلمه جوړه کړي بیا لپاره دی چې په ایران باندې دوباره برید وکړي دا هم امکانات شته دی ځکه چې دا موضوع دوی ته ډېره مهمه ده دوی د ایران 14 ساینسپوهان ووژل دا د دې اول ساینسپوه دی چې په امریکا کې د هستوي یعنی د اتوم ساینسپوه دی نو دی په خپل په کور کې هلته وژل شوی دی همدارنګې روسیې خپل بیرغ د کوپیانسک په ښار باندې هم وځړاوه او روسانو ویلي دي چې د نن ورځې په برید کې په یوکراین کې 500 نور د یوکراین عسکري وژلي دي او د دوی هغه تاسیسات او بنیادونه او مرکزونه ورته کاملا ویجاړ کړي او له منځه وړي دي یوکراین هم ادعا کړې ده چې د روسیې یو تحت البحري کښتۍ په آزادو بحر کې ناکاره کړې ده او په ده باندې برید کړی دی او دا کښتۍ په حساب وهلې ده همدارنګې په سوریې پلازمینه دمشق کې درانه چاودنه شوې ده په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی
خو ویل کېږي چې دا چاودنه د پوځي یعنې د فوز په موټر کې بم ځای په ځای شوی و او دا چاودنه یې کړې ده. نو د دې په بابت نه دا دغه کېږي چې د پوځ خلاف اوس هلته هم بغاوت او دا روان دي او د امریکایانو په مقابل کې هم روان دي. هلته خلک لګیا دي په حساب د دواړو ته. اوس امریکایانو ته هغې اشغالګران وایي او الجولاني ته د امریکې او د اسرائیل ایجنټ وایي. نو په دې اساس باندې هلته هم چریکي جنګونه شروع شوي دي. تاسو ګورئ چې د هره ورځې په څنګه چې د خیبر پښتونخوا د دې راپورونه تاسو ته وړاندې کوم، زه د سوریې خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوم چې هلته هم اوضاع ښه نه ده. بله ورځ د امریکایانو کسان وژلي وو، بله ورځ هم عملیات شوي وو، بیا امریکایانو خپل پوځي اډې زیاتې کړلې، خپل پوځ یې زیات کړ، ټانکونه و دی هلته ویوړل. نن په پلازمینه کې دا واقع شوې ده. د حکومت کسان راغلي دي، ساحه په حساب دغه کړې ده، محات کړې ده، مګر هم ویل کېږي چې څوک لاسته نه دي ورغلي او دا هم نه ده معلومه شوي چې دا واقع چا کړې ده. خو دا ویل کېږي چې مخالفین اوس نن سبا چې کومې واقعیت کېږي د سوریې حکومت په داعش باندې اړوي، مګر هم لپاره دی چې په هغه حقیقت باندې پرده واچوي چې هغه مجاهدین چې د دوی نه ازرده دي او د دې په مقابل کې بیرته اسلحه اوچته کړي، دا راز اوس دی نه وایي، ځکه دې سره یې نظام بیا بالکل متزلزله کېږي او نور هم ورشکستګي پکې راځي. نو اوس دی لنډه دا خبر کوي چې دا داعش دا کار کړی دی، که داعش کړی وي که نه وي په داعش اړوي. خو دا نه ده چې هلته داعش نشته، داعش بالکل شته دی. داعش د امریکان پدیده وه، عملته یې په سوریه او عراق کې جوړ کړه، بیا افغانستان ته منتقل کړه. اوس تاسو ته معلومه ده هغه دی په افغانستان کې، په ایران کې، په منځنۍ اسیا کې، په هندوستان کې، خپله پاکستان کې تربیه کېږي او دا د دوی خپله پدیده ده. خو په سوریه کې هلته هم شته دی. په دې تېرو 3 میاشتې مخکې انتقال یې کړل اذربایجان ته چې د ایران په مقابل کې ترېنه استفاده وکړي. نو دغه ګروپونه هلته چې دوی اوس کوم کاروی کېږي دوی دا په داعش باندې اړوي. ممکن 10-20% د داعش عملیات هم د دولت مقابل کې وسي یا نه وسي، خو 80% هماغه ډلې دي چې کوم د حکومت نه ناراضه دي او حکومت نه خفه دي، دوی په حکومت باندې بریدونه کوي. هیله ده دا برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. د دویمې برخې ته تاسو رابلمه چې تاسو هغه هم وګورئ. په هغې کې ستاسو پوښتنې دي، ځوابونه دي او یو ډیره مهمه موضوع ده د کابل کې یو واقعې په هکله، هغه هم تاسو سره شریکوم. هیله ده برنامه سبسکرایب کړئ، دوستان سره شریکه کړئ او د سبسکرپشن لیول یو ځل بیا ټیټ شوی دی. تاسو ټول دوستان هیله لرم چې خپل دغه تیز کړئ او د هغه ټولو خویندو ورونه چې کومنټونه کوي او پیغامونه رالیږي، زه د هغې نه هم مننه کوم چې ما سره همکاري کوي. او بعضې ورونه خو دومره دغه کوي چې ته د خویندو نومونه اخلي، زمونږ نه اخلي. او دا جواب ما څو ځلې ویلی دی چې د ورونو تعداد مسیجونه 2.5-3 وي، نو زه هغه ټول نومونه نشم اخیستی او د خویندې ټول 3-4 چې راځي ګډون کوي. نو د هغې د هغه نازولو لپاره، خوشحالولو لپاره چې خپل همکاري ته ادامه ورکړي، د هغې نومونه اخلو. 2-3 نوم اخیستل دومره مشکل نه وي، مګر د 2,500 نفرو لپاره باید جدا یو برنامه وکړو چې نومونه د ټولو واخلو. که چېرته بیا دوستانو خواهش درلوده، بیا یو ورځ به همداسې وکړو، یو برنامه به داسې وکړو چې د 2,500-300 کسانو ټولو نومونه به زه واخلم، دا به ټول بیا خوشحاله شي. دا کار هم که ناممکنه نه دی. هیله ده چې برنامه وګوره، خوا کې دوستان سره شریک کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.